بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه د لوی افغانستان د غورځنګ ګام د اړخه د لر او بر ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده پاکستان د برطانوي استعمار ناجایز اولاد 15مه برخه. ګرانو وطنوالو، چې څنګه ما په تېره شوي ویډیو کې د لیاقت علي خان په کوټه زیارت کې د محمد علي جناح د ناجوړتیا د پوښتنې اړوند خبرې کړې وې، نو دا خبره د جناح ډاکټر کرنل الهي بخش په خپل کتاب قائد اعظم کے ساتھ آخري ایام کې لیکلې وه. نو بیا چې کله دا کتاب چاپ شو، نو د دې کتاب نه د دې پېښې پاڼې لر کړې شوې او لیاقت علي خان کرنل الهي بخش ته اخطار ورکړی و چې دا خبرې ولس ته مخ کاره کوه، ګنې خاتمه به ډېره خطرناکه وي. او بیا یو ورځ ډاکټر کرنل الهي بخش د راولپنډۍ په فلیش هوټل کې په خپل اتاق کې مړ وموندلی شو. خو دلته یوه خبره د یادونې وړ ده چې کله جناح په امبولانس کې مړ شوی و، نو چې کله بیا یو پنجابي بیوروکریټ ولیدلو چې مړ دی، نو ویې ویل چې حرامزاده مړ دی، د باسټرډ از ډیډ. چونکې جناح 2 نمبر انسان و. د زیږېدنې تاریخونه هم دوه دي، چې سنیانو سره به ملو شو نو سني به شو، چې شیعهګانو سره به ملو شو نو شیعه به شو، حالانکه عملي طور دی نه سني او نه شیعه و. نو چې کله مړ شو، نو اولنۍ جنازه شیعهګانو وکړه او دویمه جنازه سنیانو وکړه، او د پاکستان وزیر خارجه قادیاني سر ظفرالله خان ورپسې د جنازې لمونځ هم نه وکړی. هغه وویل چې دې زه ډېر د نږدې نه پېژنم چې دې په اصلي معنو کې څوک و. د پاکستان د جوړېدو نه وروسته پاکستان کې چې څومره قومونه وو، نو هغه ټول په ګاونډي هېوادونو کې په خپل منځ کې سره وویشل شول. نو دا یو طبیعي عمل و چې نسلي، علاقایي او د ژبې په بنیاد به مختلف سازمانونه منځته راتلل. خو د پاکستان نه د جدا کېدو دا سازمانونه یوازې په نورو صوبو کې جوړ شوي دي، خو په پنجاب کې چېرته هم داسې سازمان نه دی جوړ شوی، ځکه چې دا نور واړه قومونه د پاکستان د پنجابي فوج، سیول ملټري اسټابلیشمنټ او د عدلیې په زور د پاکستان او د اسلام په نوم خپل غلامان کړي دي. پاکستان د هغه چا په لاس کې ورغی چې کومو ته به محمد علي جناح کوټه پیسې ویلې، نو پاکستان هغوی داسې ځای ته ورساوه چې په کوم ځای کې اوس پاکستان ولاړ دی. چې کوم بچی پیدا شي، نو هم هغه په هغه ورځ په لکونو روپۍ قرضداري وي. دې کوټه پیسو سره د وطن او دولت غم نه و، بلکې دوی به پاکستان په دواړو لاسو لوټلو، چې په دې لوټمار کې دا کوټه پیسې، فوج، سیول ملټري اسټابلیشمنټ او عدلیه د یو بل سره د تل لپاره لاس لستوڼی وي. په دنیا کې 2 قسمه خلک سیاست کوي. یو هغه قسم خلک وي چې د چا سره د وطن او دولت د ښېګړې لپاره یو خاص پروګرام وي. هغه پروګرام هغوی ولس ته وړاندې کړي او د هغې پروګرام سرته د رسولو لپاره د ولس سره په شریکه مبارزه پیل کړي. نو دا قسم سیاستمداران د چوکو او د قدرت لپاره مبارزه نه کوي، بلکې د وطن او د ولس د ښېګړو لپاره مبارزه کوي. دویم هغه سیاستدانان وي چې د هغوی سره د وطن او د ولس د ښېګړې لپاره هیڅ پروګرام نه وي، بلکې هغوی یوازې د خپلو چوکو او د قدرت لپاره سیاست کوي، او د چوکۍ او د اقتدار ترلاسه کولو لپاره دوی هر څه کوي، تر دې چې د خپلو ناموسونو نه هم په تیر ناست وي. لکه جناح هم سیاست د دې لپاره نو شروع کړی چې د هغه سره د وطن او دولت د ښېګړې لپاره څه پروګرام و، بلکې هغه خپل عزت، عظمت او اقتدار د انګریزانو په ایجنټه کې د هندوستان په تقسیم کې لیدلو. نو د تقسیم نه وروسته خو پاکستان جوړ شو، خو د پاکستان د پرمختګ لپاره نه جناح او نه د هغه ملګرو سره څه پروګرام و. نو ډېر زر پاکستان په 2 برخو کې وویشل شو او د مشرقي پاکستان نه بنگلادیش جوړ شو. حالانکه جناح سیاست د کانګرس پارټۍ نه شروع کړی و، خو بیا د انګریزانو په کومک د مسلمي صدر جوړ شو چې د انګریزانو د هندوستان د تقسیم پروژه مخ په وړاندې بوزي. خو چې هر کله په کال 1929 کې په هندوستان کې په اول ځل انتخابات یعنې ټولټاکنې وشوې او په مسلمانانو کې مسلم لیگ یوازې 4% ووټونه واخیستل، نو انګریزان او جناح په دې نتیجه ورسېدل چې په هندوستان کې دننه خو مسلم لیگ اقتدار ته نشي رسېدلی. نو بیا انګریزانو او جناح ته د هندوستان د تقسیم په غرض د مسلمانانو د راغونډولو لپاره د اسلام ضرورت پیښ شو او 2 قومي نظریه منځته راغله. هغه خلک چې کوم د خپل اقتدار او جاه و جلال لپاره سیاست کوي، نو هغوی د هغې لپاره هر قسم جایز او ناجایز کار کوي. نو جناح هم د خپل اقتدار او جاه و جلال لپاره د هندوستان او د مسلمانانو
په دریو برخو کې ویشلو لپاره د انګریزانو سره سازش وکړو او په هغه سازش کې هغه د میلیونونو خلکو په وژلو او بیکاره کولو کې کامیاب شو. په 1 مئی کال 1969 کې جناب د هندوستان وایسرای لارډ ماونټ بیټن ته ډېر په فخر سره ویلي چې په هندوستان کې مسلمانان چرته هم د انګریزانو پر ضد نه دي پاتې شوي، بلکې د تل لپاره د انګریزانو مرسته کړې ده او د دوی وفادار پاتې شوي دي. په دواړو جهاني جنگونو کې د هندوستان مسلمانان عسكر د انګریزانو لپاره جنگېدلي دي. نه یو د مسلم لیگ مشر یا غړی چرته جیل ته تللی دی او نه د مسلم لیگ یو غړي په هغه قانون سازه اسمبلی کې شرکت کړی و چې په کومه کې د انګریزانو نه د ازادۍ وړاندیز شوی و. هر کله چې د پاکستان د جوړېدو خبره انګریزانو رامنځته کړه نو د پنجاب وزیر اعلی سکندر حیات ته د صوبې د انګریز گورنر سکرټر مستر مون چې د پاکستان خبره وکړه نو سکندر حیات ویل چې د پاکستان جوړېدل به د ولس قتل عام وي. نو زما دا امید دی چې زه بیا دا خبره ستا د خولې نه چرته هم ونرم. د هندوستان د وایسرای معاون لارډ اسمه چې کله جنا ته د تقسیم په وجه د ولس د قتل عام خبر وکړه نو چې څنګه جنا یو ځل مخکې دا خبره لارډ ماونټ بیټن ته کړې وه نو هم هغه خبره جنا بیا اسمه ته تکرار کړه چې یو ځل تقسیم وشي نو بیا به هر څه ټیک شي. خو بیا دا وخت ثابته کړه چې دا د جنا یو ډېر غلط تحلیل و. حالانکه چې څه وخت جنا دا خبره لارډ اسمه ته کوله نو په هغه وخت کې په هندوستان کې اور بلېدو. په هر لوري د مسلمانانو او د هندوانو په منځ کې جګړې او فسادونه روان وو. خو چې په دې فساد او جګړو کې څوک مړه کېدل یا زخمي کېدل نو جنا چرته هم نه هغه د شر فساد علاقو ته تللی و او نه چرته هسپتال ته د زخمیانو پوښتنې له تللی و او نه د مړه شوو کسانو د فامیلونو سره څه خواخوږي ښکاره کړې وه. ځکه چې دا ټول شر او فساد به د مسلم لیگ کسانو د جنا په لارښوونه کول. جنا په دې فکر کې نه و چې څومره بېګناه خلک به د هندوستان په تقسیم کې ووژل شي. هغه یوازې په دې فکر کې و چې څنګه د انګریزانو لخوا د هندوستان د ویشلو پروژه پر مخ بوځي او دې د پاکستان بنسټ ایښودونکی او گورنر جنرال شي. امیر شیر علي خان به ویل چې کله انګریزان د ځان لپاره یو هدف وټاکي نو که څه هم د خلکو د وینو په دریاب کې لامبو وهل وي خو دوی به هم هغه هدف ته ځان رسوي. نو هم په دې ډول دلته انګریزانو د جنانه دا کار واغشتو چې د هندوستانیانو د وینې په دریاب کې لامبو ووهي او د انګریزانو د هندوستان د ویشلو پروژه مخ په وړاندې بوځي. د هندوستان د تقسیم نه پس جنا د سپینو اسونو په ټانګه کې په شاهانه جلوس کې گورنر هاوس ته لاړو او د تاج برطانیه د یو نماینده په حیثیت د هندوستان د 30 سلنه رقبې پاکستان د گورنر جنرال قسم پورته کړو او د اسلام په نوم جوړ شوي پاکستان کې په گورنر هاوس کې د هر قسم شرابو جامونه وکړنېدل. خو د بده مرغه دا ټوله ډرامه د اسلام په پاک او سپېڅلي نوم وشوه او د چا په لاس د شرابي کبابي عیاش بد اخلاقه او د اسلام د ارزښتونو نه بېخبره انسان د جنا په لاس. په 28 د مارچ کال 1909 کې د هندوستان په مرکزي اسمبلی کې جنا په خپل بیان کې وایي چې زه د خپل ځان او د مسلم لیگ پارټۍ له اړخه محترم او معزز سر ظفر الله خان له مبارکي ورکوم چې دی مسلمان دی او زه چې د ده تعریف کوم نو داسې ده لکه چې زه د خپل زوی تعریف کوم. نو سر ظفر الله خان خو قادیانی و نو بیا ولې ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د قانون د لاندې په 9 دسمبر کال 1904 کې قادیانان د غیر مسلم فرقې په نوم اعلان کړو. مطلب دا چې جنا یو دروغجن انسان او دروغ یې ویلی و. د جنا د برصغیر د مسلمانانو لپاره یو اسلامي ریاست جوړول یو دوکه وه او که هغه په دې کې مخلص و نو بیا د پاکستان اولنی وزیر قانون یو هندو جوګندرنات منډل ولې ټاکلی و؟ آیا یو هندو به د پاکستان لپاره اسلامي قانون جوړاوه؟ او یو قادیانی سر ظفر الله خان چې د پاکستان اولنی وزیر خارجه و نو هغه به څنګه په مسلمان هیوادونو کې د پاکستان د اړخه د یو اسلامي هیواد په توګه نمایندګي کوله؟ خو چونکې د پاکستان جوړېدل یوه ستره دوکه وه نو په دې وجه په 40 کاله کې دننه په منځ وشلېدو او باقي مانده پاکستان هم د قبر په غاړه ولاړ دی، بس یو معمولي دیکه غواړي. د جنا نږدې ملګری په بلوچستان کې د قلات والی نواب احمد یار خان لیکي چې کله پاکستان جوړ شو نو جنا زه کراچۍ ته رادعوت کړم. زه 2 ورځې د هغه میلمه وم. نو احمد یار خان لیکي خدای ګواه دی چې ما ته جنا وویل چې دا ملک پاکستان زه نشم چلولی، زه بوډا یم، ته ځوان یې، راشه زما کومک وکړه، دا ملک
وړ کسانو ته اړتیا لري. نو ما جنا ته وویل چې زما څه شرطونه دي، نو که هغه شرطونه منل شي نو زه به د کومک وکړم. اولنی شرط دا چې په ملک کې انتخابات یعنی ټول ټاکنې وکړه، ځکه چې انتخابات ستا په جون کې دي شي خو ستانه پس به بیا انتخابات ونشي. دویم دا چې په پاکستان کې آئین جوړ کړه، او دریم شرط دا چې پاکستان اسلامي ریاست اعلان کړه. نو جنا ماته وویل چې دا کار زه څنګه وکړم؟ نو ما ورته وویل چې څنګه ما په خپل ریاست قلات کې کړی دی. زما په ریاست کې د 10 کالو راهیسې اسلام دی او هر څه صحیح روان دي. نو ماته جنا وویل چې قلات ستا ریاست دی خو پاکستان زما ریاست نه دی. جنا وویل چې په پاکستان کې د مختلفو نظریو خلق اوسېږي، د هغوی یوه قانون سازه اسمبلی ده او هغلته به هغوی آئین جوړوي. نو احمد یار خان وایي چې ما ورته وویل چې کله ته ژوندی نو آئین جوړېدی شي او ستا د مرګ نه پس به په پاکستان کې آئین جوړ نشي. او بیا احمد یار خان د جنا نه رخصت شو او هم هغه کار وشو چې د کال 1955 پورې بیا آئین جوړ نشو، او چې کله د کال 1955 اساسي قانون پلی شو نو هغه آئین هم په کال 1958 کې له منځه لاړو چې کله په پاکستان کې ماشاءالله ولګېدله. خو د جنا احمد یار خان دا خبره کول چې په پاکستان کې مختلف الخیال خلک اوسي نو دا یو دوکه وه، ځکه چې د ټولو مختلف الخیال کسانو په پاکستان کې یو اسلامي ریاست غوښتو او اسلامي قانون پلی کول غوښتل. او تحریک پاکستان کې به دا نعره وخیل کېده پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. خو ډیره د افسوس خبره دا وه چې د دې کار لپاره هغوی یو بېدینه او ګمراه لیډر جنا منتخب کړی و. نو د انګریزانو په مرسته جنا خو د اسلام په نوم پاکستان جوړ کړو، خو نه انګریزانو غوښتل او نه جنا غوښتل چې پاکستان دې یو اسلامي ریاست وي، ځکه چې انګریزان او جنا خو په اصلي معنو کې د اسلام اصلي دښمنان وو او دوی به د اسلام په نوم ولس له دوکې ورکولې. او دغه وجه وه چې د پاکستان د وزیرانو په کابینه کې یو مذهبي عالم او مشر هم نه، البته د هندوانو او قادیانانو پیاوړي کسان پکې وو. جنا مذهبي وزارت هم نه جوړ کړی. د جنا دواړه سکرتران انګریزان وو چې د جنا د مړینې پورې هغوی هلته شتون درلود. د بحري او هوایي قواو مشران انګریزان وو، د 2 صوبو گورنران انګریزان وو، د فوج او مدني په اهمو حلقو کې 1500 افسران انګریزان وو. د پنجاب د اسمبلی سپیکر یو عیسائی دیوان بهادر اس پی څنګه ټاکل شوی و، او دا هغه کس و چې کله لیاقت علي خان قراردادي مقاصد اعلان کړو نو په اس پی څنګه د زړه دوره راغله او مړ شو. حالانکه چې کله لیاقت علي خان په کال 1955 کې امریکې ته تلو او په لندن کې دمه کړې وه، نو یو انګریز چارواکي لیکي چې کله موږ ډوډۍ ته کېناستو نو لیاقت علي خان داسې شراب څکل چې موږ نه د شرابو څکل هیر کړي وو. او په دغه وخت کې د امریکې د شوروي اتحاد پر ضد په سوړ جنگ کې پاکستان ته دومره ضرورت و چې د امریکې رئیس جمهور هری ټرومن والا خپل خاص دولتي الوتکه لندن ته را لېږلې وه چې امریکې ته پکې راشي. انګریزانو په هندوستان کې حکومت د مسلمانانو نه اغشتی و، خو په هندوانو د دې بدلون هیڅ اثر نه و، ځکه چې دا د هغوی لپاره د یو حاکم بدلیدل و. د مسلمان حاکم نه اختیار د انګریزانو حاکم ته ورغی. نو دغه وجه وه چې انګریزانو د تل لپاره د مسلمانانو په هندوستان کې یو ځای پاتې کېدل د خپل ځان لپاره ګواښ ګڼلو. نو د انګریزانو لپاره د هندوستان تقسیم او د مسلمانانو تقسیم یو حتمی او منطقي خبره وه. حالانکه ډېر علما او پوهه کسان په دوی پوهه وو چې جنا د اسلام په نوم د مسلمانانو سره یو ډېره ستره دوکه کوي او د انګریزانو د هندوستان او د مسلمانانو د تقسیم پروژه مخ په وړاندې بوځي. او جنا به چېرته هم په پاکستان کې اسلامي قانون پلی نه کړي او هم هغه شان وشول چې پاکستان په کال 1947 کې جوړ شو، په کال 1901 کې په منځ وشلېدو او باقي مانده پاکستان هم د شلېدو په درشل ولاړ دی. خو د اوسه پورې په پاکستان کې اسلامي شرعي قانون پلی نه شو. مطلب دا چې د اسلام په نوم د پاکستان جوړېدل یوه دوکه وه، خو د هغې سزا د پاکستان ټول ولس ته میلاویږي. د پاکستان چارواکي تر د اوسه پورې د هغه کسانو د مخنیوي لپاره چې څوک د دوی په جنایتکارو نیوکې کوي نو زر د پاکستان دا چارواکي وایي چې پاکستان او اسلام ته خطره ده او هغه کسان له منځ نه وړي. نو بنګالیانو خو د پاکستان تش په نوم اسلامي 2 قومي نظریې له د بنګالي قوم پرستۍ په نوم ماتې ورکړه او خپل وطن بنګلادیش یې جوړ کړو. اوس وار د پښتنو، بلوچو او سندیانو دی چې د پاکستان نه ازادي واخلي، خو د ټوپک په زور په عدم تشدد نه. چا هم
چاله پرځا خپل حق نه دی ورکړی، حق اغشتل کیږي ورکړل کیږي نه. د دې موضوع اړوند زما د بلې ویډیو انتظار وباسئ. ګرانو وطنوالو، اوس په لوی لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالې او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان د ازادۍ په هیله. مشال خان ټکر.